بسم الله الرحمن الرحیم د جیګوري دویم لومړی کلاس څخه راغلاست ملګرو. په دغه کلاس کې زه کوشش کوم چې ویډیوګانې ډېر لنډ کړم تر څو خستګون نه شي. نو په دغه ویډیو کې وایو چې څنګه کولی شو جیګوري خپل ویب پیج ته اډ کړو. دلته موږ سره ډېرې لارې دي چې خپل ویب سایټ کې خپل ویب پیج کې جیګوري فایل اډ کړو. لومړی به تاسو جیګوري فایل چې دی لایبرري چې دی د جیګوري ګوګل یوزر ډاټ کام څخه به را ډاونلوډ کړئ او بیا به انکلود جیګوري فرام سی ډي ان لایک ګوګل. دویم طریقې دا دی کولی شئ که تاسو غواړئ همیشه آنلاین وکاروئ دا جیګوري نو د سی ډي ان څخه استفاده وکړئ. موږ سره سی ډي ان فایل دا دی سکرپټ از آر سی دی پته ده. نو آنلاین دا ډول دی او که غواړئ آفلاین شي نو جیګوري رسمي ویب سایټ څخه یې را ډاونلوډ کړئ نو دا به ډېر ښه آفلاین. زما خپله نظریه همدا ده چې آفلاین خپله د ټیسټ دپاره همدا صحیح ده. جیګوري تاسو به دغه رسمي ویب سایټ څخه را ډاونلوډ کړئ او زه به پکې دا ډسکرپشن کې هم لینک یې پرېږدم ډاونلوډ کولو چې مستقیما یې تاسو را ډاونلوډ کړئ. اوس به راشو څنګه کولی شو خپل ویب پیج کې اډ کړو. زه ویژوال سټوډیو څخه استفاده کوم نو تاسو هم کولی شئ هر یو څخه استفاده وکړئ. ساده نوټپیډ نه، سبلایم ټکسټ ایډیټر نه، بریکټس نه. هغې دپاره زه یو دې کې فولډر خلاصوم. یو ساده فایل به پکې یو فولډر کوم یو دی زه به فولډر ورته وکړم. دا فولډر ته ورته وښیم زه. دې کې ما سره ډېر فایلونه دي. لږ صبر ورته وکړئ. دا دی موږ سره انډیکس ایچ ټي ایم ایل. زه به دا ټیسټ ایچ ټي ایم ایل به پکې خلاص کړم. دا زما خپل یو پروجیکټ دی. دې کې به لومړی موږ پکې یو څه کار وکړو. ما سره چې کوم یو دی جیګوري فایل، دغه یو ساده فایل تقریبا 9 KB. اوس به وګورو جی اس جیګوري سلیم ډاټ مین جی اس 9 KB دی دا ما سره. دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ، یو فولډر کې به یې واچوئ. فولډر ادرس به صحیح ورکوئ او که څه مشکل وي کمنټ کولی شئ. کله چې دا وکړه دلته د ایچ ټي ایم ایل ساده کوډ لیکم نو دلته موږ خپل باډي سیکشن کې خپل لیکنې کوو، ډاکومنټ کې خپل ټایټل ورکوو. زه به پکې ورکړم مای ویب سایټ. نو زه به دا لیفټ سرور کې اوپن کړم او موږ سره چې دی د هغه جی اس فولډر کې جیګوري خلاص دی. مای ویب سایټ دا دی موږ سره خلاص شو. دلته زه لیکم H1 کې ویلکم ټو جیګوري کلاس. په دا ما سره زما پیج شو. نو څنګه کولی شم اډ یې کړم؟ تاسو کولی شئ په دې بر سیکشن کې هم لینک ورته اډ کړئ او په لاندنۍ برخه کې. خو خپله ویتري کونسل دا وایي چې تاسو باید په باټم سیکشن کې تاسو لینک اضافه کړئ د سکرپټ. نو هغې دپاره زه بریکټ اوپن کوم، سکرپټ بېرته بند، بېرته کلوزینګ. سکرپټ دا موږ سره بند شو. دلته ایچ آر سی ورکوم. ایچ آر سی موږ سره کوم فولډر کې و؟ جی اس کې جیګوري فایل. دا دی جیګوري. دا موږ سره د جیګوري فایل په خپل ویب پیج کې اډ شو. زه په دې باندې کلیک کوم. دا دی موږ سره دا کلاسونه او ایډیانې دي. بېرته زه دا کلوز کوم. نو دا یې موږ سره چې وه په خپل ویب پیج کې اډ کولو. که زه هم دلته بېرته راشم رایټ کلیک وکړم او یو پیج سورس دا د موږ سره جیګوري فایل پکې دلته اډ شوی دی. په دې باندې کلیک وکړم. تاسو چې کله ویب سایټ ته لاړئ نو دا ټول به را کاپي کړئ او فایل کې به یې سیف کړئ او بیا به ورسره لینک کړئ. او دا موږ سره خپل ویب پیج کې د اډ کولو طریقه. او دویم کلاس به ویډیو به هم ورکوم ملګرو. نو دا ویډیو سره لایک
کړئ او که چیرې چینل هم سبسکرایب کړی مو نه وي هغه هم سبسکرایب کړئ تر څو ویډیوګانې تاسو په خپل وخت کې در ورسیږي.